ای غافل بنده او ای زما ګناهګار وروره ولې باید ناهیلی شي کله چې داسې مهربانه خالق او داسې لوی عظیم پروردګار لري. پام کوه چې ناهیلی نشي ځکه الله تعالی وایي ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. مه ناهیلي کېږئ د الله تعالی له رحمت نه، نه ناهیلي کېږي د الله تعالی له رحمت نه مګر کافران. مسلمان باید ناهیلی نشي ځکه مهربان او د رحمت خاوند خالق لري. نو څومره که د ګناهونه لوی وي او که څومره ډیر وي مه ناهیلی کېږه. همدا اوس توبه وباسه او په دې حدیث زړه ډاډه کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. له ګناه توبه ایستونکی ګناهګار داسې دی لکه هیڅ ګناه چې یې نه وي کړی.